د متی 14 باب. فریسیان او صدوقیان عیسی ته راغلل او د ازمیخ په تورې ورته ووی چې موږ ته یو آسماني نښه وښایه. هغه جواب ورکړ چې تاسو د ماښام په وخت وایئ چې موسم به ښه شي ځکه چې اسمان سور دی، او د سحر په وخت وایئ چې نن به سیلی راشي ځکه چې اسمان سور او دون دی. تاسو د اسمان د مخ تمیز کولی شئ، خو د زمانو په نښو نه پوهیږئ. دا یوه ګمراه پیړۍ ده چې لا اوس هم معجزې غواړي. دوی ته به صرف یوه معجزه ورکړی کیږي چې هغه به د یونس وي. هغه ته بیا روان شو او هغوی یې پرېښول چې بلې غاړې ته پورې وتل. نو د مریدانو نه ډوډۍ راوړل هیر شوي وو. نو کله چې عیسی هغوی ته ووی چې د فریسیانو او د صدوقیانو د خمبري نه ځان ساتئ، هغوی په خپل منځ کې دا بحث شروع کو چې دا ځکه چې موږ ډوډۍ نه ده راوړې. عیسی د هغوی د زړونو په حال پوه و، نو ځکه یې ورته ووی تاسو د ډوډۍ فکر ولې اخیستی یئ؟ ای بې عقیدې خلکو، تاسو لا تر اوسه نه یئ پوه؟ آیا تاسو ته هغه 5 ډوډۍ او 15,000 کسان یاد نه دي؟ او تاسو څومره ډکې ټوکرۍ ته اوچتې کړې؟ بیا هغه 7 ډوډۍ د 4,000 کسانو دپاره او څومره ډکې ټوکرۍ تاسو ته پاتې وي. تاسو څرنګه په دې خبره پوه نه شوئ چې ما د ډوډۍ ذکر نه کوو؟ ما درته ویلي وو چې د فریسیانو او صدوقیانو د خمبري نه به ځان ساتئ. بیا هغوی مطلب ته ورسېدل چې د ډوډۍ د خمبري نه ځان ساتل نه، بلکې د فریسیانو او صدوقیانو د تعلیم نه ځان ساتل دي. هر کله چې هغوی د قیصریا فیلیپي علاقې ته راغلل، نو عیسی د خپلو مریدانو نه تپوس وکړو چې خلک څه وایي چې ابن آدم څوک دی؟ هغوی جواب ورکړ ځینې وایي چې بپتسمه ورکوونکی یحیی، ځینې الیاس، ځینې یرمیا او یا د نبیانو نه بل څوک. هغه ورته ووی چې تاسو څه وایئ چې زه څوک یم؟ شمعون پطرس جواب ورکړ ته د ژوندي خدای زوی مسیح یې. بیا عیسی ووی ای د یوحنا زویه شمعونه، ته بې شکه بختور یې. تا دا خبره د فاني انسان نه ده زده کړې، بلکې زما آسماني پلار دا ستا په زړه کې اچولې ده. خو زه تا ته دا وایم چې ته پطرس یې چې معنی ګټ دی، چې زه به خپل جومات په دې ګټ آبادوم او مرګ به په دې هیڅکله غالبېدی نشي. زه به تاله د اسمان د باچاهۍ کنجیانې درکم. هر څه چې ته په ځمکه تړې هغه به په اسمان کې وتړلی شي، او هر څه چې ته په ځمکه پرانیزي هغه به په اسمان کې پرانیستلی شي. بیا هغه خپلو مریدانو ته په ټینګه ووی چې هیڅ چاته دا مه وایئ چې مسیح زه یم. د هغه وخت نه عیسی خپلو مریدانو ته دا خبره څرګنده کړه چې ضروري دي چې زه به بیت المقدس ته ځم او هلته به د مشرانو او د مشرانو کاهنانو او د شرع د عالمانو له لاسه ډېر ازارولی شم او ووژلی شم، او په 3 ورځ به بیا پاسولی شم. بیا پطرس هغه د مټ نه ونیوه او ملامت یې کړ او ویې ویل چې خدای دې نه کړي مالکه، په تا دې داسې هېڅکله هم ونه شي. بیا عیسی مخ ور واړو او پطرس ته یې وویل لرې شه شیطانه، ته زما د لارې خنډ یې، ته د بني آدم غوندې سوچ کوې د خدای په رنګ نه. بیا عیسی خپلو مریدانو ته وویل چې څوک په ما پسې راتلل غواړي هغه دې د خپل ځان نه منکر شي، خپله سولی دې په خپله راواخلي او ما پسې دې راځي. څوک چې ځان بچ کوي هغه به یې روک کړي، خو که څوک زما د خاطره ځان روک کړي هغه به خپل ژوندون بیا مومي. که یو سړی د خپل ژوندون په بدل کې ټول جهان ومومي نو څه یې وموندل؟ او د خپل ژوندون دوباره موندلو دپاره هغه کومه بیه ورکولی شي؟ ځکه چې ابن آدم به د خپل پلار په لویه کې د خپلو فرښتو په ملګرتیا کې راځي، او بیا به هغه هر چاته د خپل کړي عمل بدل ورکوي. زه تاسو ته دا وایم چې په دې ځای کې داسې کسان شته چې هغوی به تر هغې نه مري تر څو چې هغوی ابن آدم خپلې باچاهۍ ته په راتلو ونه ویني.